پښتنو هوښیار اوسئ، یو اوسئ، یو بل وزغمئ، یو بل ته لاس ورکئ. ستاسې د وژلو، د ځپلو، د سپکولو او ستاسې مدنیات لوټ کولو دپاره چې دشمن کوم تکتیکونه خپل کړي دي، په دې کې زیاتره زموږ ځوانان، زه یې د دوی ګناه هم نه ګڼم. یو سړی چې په غلامۍ کې پیدا شي، په غلامۍ کې لوی شي، په ښوونځیو کې دا دروغجن اتلان ورته ورپه ګوته شي او خپل ترې په هیر شي، دی خو به د دوی ملاتړ ضرور کوي. خو مشرانو باندې غږ کوم، سپین ږیرو باندې چې پاڅېږئ، یو بل ته لاس ورکئ او خپل کشران پوهه کئ. په خپلو کورونو کې، په حجرو کې، په دیرو کې، په بازارونو کې وګرځئ لکه د تبلیغیانو. په جوماتونو کې خصوصا د خپلو علماء کرامو نه، تاسو خو په پښتنه خاوره باندې ژوند کوئ، دلته پیدا شوي یې، د پښتنو بچي یې، د پښتنو وظیفو باندې غټ شوي یې، د پښتنو په مال باندې تاسو علم زده کړی، د پښتنو په ځمکه، د پښتنو په خاوره او تر اوسه پورې د پښتنو نه چاندې کوئ. نن چې په پښتنو باندې کوم وخت راغلی دی، دشمن یې په زغرده باندې هر تکتیک خپل کړی دی، غواړي چې پښتانه ووهي. او پښتانه هم هغه پښتانه چې نه پوهېږم دومره ډارن دوی ولې دي. پښتنو دشمن د بله ځای راغلی دی، خاوره ستاسو، کورونه ستاسو، جوماتونه، مدرسې ستاسو، ښوونځي ستاسو، علماء کرام ستاسو، سپین ږیري ځوانان، خویندې میندې ستاسو سپکېږي او تاسو په خپلو کورونو کې ډارېږئ. آیا تاسو په دوی باندې نه پوهېږئ؟ که غواړئ چې خاورې ته مو امن راشي، دا تورلنګیان به د خپلې خاورې نه په زور وي که په خوښه وي وباسئ. دغه لار ده، که نه د دې نه به نورم بدتر شئ، دغه 20 کاله به مو په هیر شي.